پاکستانی چارواکي د افغان پوځیانو له نظامی تطبیقاتو څخه په ویره کې شوي دي او سخت غبرګون او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د چې پاکستانی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پاکستان د پوځ یو چارواکي ویلي د ننګرهار ولایت ګوشته ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیرې ورځې پوځي تمریناتو اندېښمن کړي یو. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغان ځواکونو د تیرې ورځې له پوځي تمریناتو دغه اندېښنه د پاکستان د پوځ چارواکي د سما ټلویزیون په خبري ټولګه کې د هغه راپور پر مهال څرګنده کړي چې د اغزن تار په تړاو جوړ شوی و. د پاکستان دغه پوځي چارواکي ویلي د افغان ځواکونو دغه ډول اقدامات بلا لانجې زیاتې کړي. د هغه په خبره پاکستان به په دې تړاو خپل اعتراض ډیر ژر له افغان حکومت سره رسما شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ سلګونه افغان ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ کې پوځي مانور جوړ کړ. دې مانور کې د پوځ لوی درستیز یاسین ضیا او ځینو نورو نظامي لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.